إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك. یو کس پکې راغی نو موسی علیہ السلام ته وایي ورن آشنا سوال دی وی تا الله ته سوال وکړه نو چې مال په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړی ده کنه یو ورځ راکوي بله میاشت کې تر څو کاله چې دي هغې ټوله ماله خدای په یو ځل راکړي د 10 کاله او د 20 کاله ژوند کې هر څونه ژوند کې دی الله ته به پته نو 10 کاله مې ژوند دی او که شل دی او که 10 دی او که 15 ورځې دی خو چې خدای څونه ماله په دې وروسته ژوند کې روزي مقرر کړي که نه هغې ماله غونډه راکړي یا بیخ دې وزه بیا به څه خورئ چې غونډه یې دله درکړي بیا خو وروسته څه خورئ بس وي لږې ورځې ښې دي خو د خوان ښه دي هلکه وایي یوه نوړی ښه ده خو د لاوري په دوکان بچرجان وایي یوه ورځ ډوډۍ ښه ده خو چې خسته او چې دا لږه یو وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې نو د یو ورځ هغه خوند به مو نه شي دا ټوله په یو ځل ښه ده نو ورته یې وایي بس ماله دا سوال وکړه چې زما هغه ټوله روزي ماله خدای راغونډه کړي که یو میاشت پې تېره شوه ښه په خوشحالۍ او که دوه پې تېره شوه په ښه خوشحالۍ او که هفته پې په خوشحالۍ تېره شوه هر څومره چې خدای مقرر کړي خیر موسی علیه السلام او بني اسرائیلو سره ډېره ګزاره به یې کوله الله ته یې سوال وکړي خدایه وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقدیري فیصلې دي الله زما امتي دي او ډېر په مینت او ډېر خاص سړی مې دی دا سوال وله قبول کړه چې دله څومره روزي مقرر ده په وروسته عمر کې دا وله غونډه په یو ځل بس ورکړه که دې میاشتې خلاصې او که 10 ورځې کې بیا لوګي مري یو کار څه کېږي سوال وشو الله وله هغه هر څه ورکړل حضرت موسی علیه السلام په سفر تللی د هغه خو دا خیال و چې زه خو روزي ورکړی شوه او دا به 10 ورځې کې 15 ورځې کې او 20 ورځې کې خلاصه شي چې خلاصه شي دې پیچ او کار یې پیچ د الله نظام دی اوس چې موسی علیه السلام څه موده پس راغی د هغه تپوس یې وکړو او د هغه ځای ته ورغی صاحب د سړي بنګلې دي او د سړي غلامان دي وینځې دي ګړې چیلې دي او د دنیا میلمانه دي او څه کینې او څه پاسې او خدای دا سوچو خو لږ شی و چې الله زما په دعا وله ورکړه هغه پوټې غوندې شی و د 15 شپږو 10 ورځو خوراک و د ښه خوراک چې بندې په یو ځل خلاصوي د بچو سره دا خو سړي بنګلې دي او بلډنګان دي او ګړې چیلې دي او د دنیا مالدار دی سړی هغه دی که بدل دی تپوس وکړو ما ته یم وایي داسې وشو بس وایي دا ګوره الله ته فورا رجوع کړه پیغمبر خو به الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شی او دا خو د دنیا سامان دی د سره او مالدار دا خو دې نه چې د زامن نه چې کلوسي نشي خلاصولی او د دنیا میلمانه راځي الله ورته څه وی وی موسی سړی دی هوښیار و امتي دی هوښیار و ما سره تجارت شروع کړو سړی دی ما سره تجارت شروع کړو الله را دې څه مطلب وی مطلب دا چې کم شی مې وله ورکړو نو بس فقیران یې راغونډ کړل او په هغوی یې خرچې شروع کړې او میلمانه به یې راغوښتل او په هغې یې خرچې شروع کړې شیخ مولغون په یو ځل ورکړو ډېرو بس په میلمنو او صاحب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه موسی تا ته پته نه لګي چې یو په ځای کې 200 بیا ورکو 100 روپۍ چې ولګي 100 ورکو 200 ورکو چې 2 لګي 1400 ورکو چې 0 لګي نو 200 زره ورکو نو خو یو په 200 ورکوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قرآن کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وایي چې څوک د الله په لار کې خرج کوي د هغې دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه د هغې نه 9 دغه زرغون شي تیله او هر یو تیله کې وږي وي نو 9 وږي شو په یو وږي کې 100 دانې نو 200 شوي یو دانې نه 200 جوړم بلکې والله یضاعف لمن یشاء الله چې غواړي دې نه زیات ورکوي نو سړي دې ما سره تجارت شروع کړ نو چې ما سره تجارت شروع کړ نو ما ورسره څه چلو کړ ما ولا چې د څومره میلمانه به او څومره نو د ما تقدیر کې ولا ولیکل فرشتو ته ولیکل په لوح محفوظ کې دې سړي لا چې څومره د دوه خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي ولا
چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشبه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوه ورته وایي تکړه شه تجارت ته شروع کړی دی ته به ستړی شې خو الله او د الله فرشتې به ستړي نه شي بنده ستړي کېږي الله نه ستړي کېږي بنده محتاجه الله محتاجه نه دی صدقه کې بیا دا کمال دی پس یو بله خبره یاده شوه هم د همدردۍ ده یو سړی په سفر ته مور ورته بچې ګوره هر چا سره همدردي کوه احسان ښه سلوک کوه سفر کې خو بعضې وخت بنده وکړي چې پیسې ورسره خو ډوډۍ نه ملاوېږي دې غریب ته داسې یو نوړی ډوډۍ په سفر کې پرته وه او اوږې و هغه ډوډۍ چې راواغېسته او خوړی یو مسکین فقیر آواز وکړ ای وروره که ستا ګزاره کېږي او د لوږې نه تکلیف درته ني نو زما په خېټه د لوږې درد را ماله راکړه د وې زما خو کېږي ګزاره ما خو سار خوړلی ده بېګاله که مو نه هم ګزاره کېږي سبا که مو نه هم ګزاره کېږي او زه سبا نه به د دې ځنګل نه وځم بازار کې به خدای پیسې شته ډوډۍ به والم راشه والم بس اوس همدردي شوه دی یو نه وي چې مړه خپل کار کوه که ته مرې نو مړه که نه زما در باندې څه مرې نو مړ شه نه 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 همدردي وکړه جي واله دا ډوډۍ هغه له ډوډۍ ورکړه او صاحب من دې په لاره ته چې په لاره دې څنګه ته یو ځای کې خپه کېښوده پسته غوندې ولګېده او پرش غوندې محسوس کړه چې ویې کتل د خپې لاندې مار دی یا خدایو دې بلا سره څوک دې خدای اوس خدا وجل هم نشم غټ مار دی او لکې مو یو تاویږي رانه ویارېده او د مار نه فورا خپه لر کړه چې لرې کړه نو مار خوله کې سینښتي و ټکې ورکوله خو د مار په خوله کې سینښتي و د ټک نه پې بچ شو د زر لرګي راواغېسته او مار یې په دا سر و مار خو مړ شو چې مړ شو په پریشانۍ کې پروت دی اوده شو خوب یې نه خوب کې ورته یو فرشته الله پاک راولېږله دې اوسه فرشتې ته قصه کوي چې یاره دغسې خدای د خوب کې غوره قسم یې که نه دغسې الله د ماره بچ کړو او د مار خوله کې څه شی نښتې و که څه شی نو نښتې نو دې مار په ما ټک چلو سر یې زما د خپې نه بار او په بیا ټک چلو او بیا څه شی که نه نښتې بیا وجل یې نه شو خو قق یې کول نو ما په لرګي و مړ مې کړ هغه فرشته ورته په خوب کې وایي خبرې چې دا څه شی وی نه وی دا هغه ډوډۍ وه چې کومه تا هغه فقیر له ورکړه د هغې ډوډۍ مثل خدای راوسته او د مار په دا خوله کې ونښله که فقیر له دې هغه ډوډۍ نه وه ورکړې د مار خولې له به خدای نه ورسولې د مار خوله به نه وه بنده دقه د مرګ و دا د مقرره نیټه وه که فقیر له دې ډوډۍ نه وه ورکړې نیټه دې همدقه خدای د مار همدې له مقرر کړې و چې شا به دې به راځي خپه به ږدي او ته به ټک ورکې وجنې به دا ستا د مرګ سبب و فقیر له دې ډوډۍ ورکړه نو الله وی ځه د فقیر خولې بنده کړه نو فرشتو ته حکم وکړه د دې مار خوله بنده کړې خوله وله بنده کړې د خیر ښېګړې او مسلمان سره چې ښېګړه کوي د هغې بدل خدای په دنیا کې هم ورکوي نه پرېږدي او آخرت کې رب العالمین د هغې بدل ورکوي دا وړه خبره نه ده